سلامونه ملګرو، په پښتو نیوز چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یې او ښه په مزو کې به یې. ملګرو، یو څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې د حریم شاه یو غلطه ویډیو وایرل شوې ده. دا ویډیو په کوم ځای کې وایرل شوې ده او د چا سره وایرل شوې ده؟ ملګرو، که تاسو د پوره حقیقت نه خبرول غواړئ نو زموږ ویډیو تر اخره وګورئ او د نورو معلوماتي خبر دپاره زموږ د پښتون نیوز چینل هم سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلې نشان هم ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ښه په اسانۍ سره در رسي. ملګرو، حریم شاه چې د پاکستان کې د پنجاب سیمې سره تعلق ساتي او هغه په ټیک ټاک باندې ډیره زیاته وایرل شوې هم ده او د هغې نه بعد د هغې مختلفو خلکو سره دغه رنګ غلطې ویډیوګانې هم راغلي دي. ملګرو، حریم شاه چې د هر چا سره غلط کار هم کوي او هغه ځای کې ځان نه ویډیوګانې هم کوي او هغه بیا په ټیک ټاک په یوټیوب باندې هم وایرل کوي. ملګرو، دا ډیره ګناهګاره ښځه هم ده. ملګرو، حریم شاه به دې غلط کارونو پسې بار ملکونو ته هم ځي. ملګرو، د ټیک ټاک سټاره هم وه چې کله په ټیک ټاک باندې ډیره زیاته وایرل شوه او د هغې نه پس په ډیرو زیاتو خلکو کتله. ملګرو، دوی چې کله مشهور شي بیا دغه غلط کارونو ته هم لاس واچوي. ملګرو، حریم شاه پلار هم وایي چې ما خپله لور د کوره هم پره کړې ده او خلکو به ماله ډیر پیغورونه هم راکول او ما ته د دې د لاسه کور کې او په خاندان کې ډیرې غټې مسلې هم پیدا شوې وې. ملګرو، کومه چې یې اوسنۍ ویډیو ده نو هغه ویډیو په لاهور کې یو هلک سره هم دغه رنګ غلط کار کړی دی او هغه ویډیو یې په سوشل میډیا باندې هم ورکړې ده او هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل هم شوه. نو ملګرو، دغه و د حریم شاه د ویډیو باره کې مکمل حقیقت. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل پښتو نیوز سبسکرایب کړئ. شکریه.